ځکه تعبیر الله په ګنټې کړی ده. یسألونک عن الساعة، دوی پوښتنه کوي تا نه د قیامت ایانا مرساها متى قیامها، کله د ودرېدل د قیامت. ایانا مرساها متى قیامها، کله د ودرېدل د قیامت. یا رسول الله په ذهن کې خدا ګرځېده کنه کاش کې موږ ته تاریخ معلوم کړي. تاسو د الله الفاظو ته وګورئ. فيما انت من ذکرها، ته په کوم کار کې اخته یې پیغمبره؟ تا کار څه د دې سره؟ سوچ سره که موږ تاسو چاته وایي دا ته په څه شي کې لګیا یا رسول الله؟ فيما انت من ذکرها، په کوم شي کې ته من ذکرها د یادولو د قیامت نه، تا کار څه د دې سره؟ الى ربک منتهاها، رب ستا ته منتها د قیامت ته، منتها د قیام د قیامت الله سره ده. ته تا کار معلوم ده یا رسول الله. انما انت منذر، ته ویرونکی هغه چاته من یخشاها چې د قیامت نه ویریږي. بس تا ته دا کار د سپاره سره چې ته به تبلیغ کوې، نور کېدل نه کېدل د کفر دی تا کار نه ده. که ایمان راوړي او که نه راوړي. انما انت منذر من یخشاها. الله وایي چې قیامت قایم کړلی شي دا خلک به داسې ګمان کوي او رښتیا به دا چې موږ په دنیا کې وخت تېر کړی ده یا د سبعي نه تر غرمې یا د غربې نه تر بېګا نیمه ورځ به ګمان کوي. ما د په خدای قسم چې دا ګمان به وکړي چې کله قیامت قایم کړه شي، ځکه هغه انتها نه لري. ښه یو ورځ داسې راتلو والا ده که نه ده راتلو؟ تاسو رښتیا ووایه چې دا دنیا کې شپېته اویا کاله به داسې درته ښکاري لکه نیمه ورځ یا سبعي نه او یا د غرمې نه تر ماښام پورې. الله وایي کأنهم واقع دا خلق یوم یرونها چې کله وګوري دا قیامت لم یلبسو، دوی به وخت نه تیر کړی په دنیا کې الا عشیه یا نصف نهار د اخر او ضحاها یا نصف نهار اول، یا د سبعي وخت په مقدار یا د بېګۍ وخت په مقدار. دومره وخت په دنیا کې تیر کړی ده بس. او موږ څومره مشکلات لرو، ټوله د شپېته د نیمې ورځې دپاره ټوله زندګي وقف کړې ده. بیا داسې وایي چې موږ خو منځونه وکړو، څومره ښه خلک یو. نه خو د منځونو خو دې کړي دي، د منځونو کیفیت دې پوښتنه کړې څنګه مونځ یې وکړه. موږ که خفه کېږي نه، موږ د افغانستان خلک ټول منځګزار دي خو مونځ یې ټول غلط ده. تاسو به داسې وایي دا ملا څنګه تیز ده. یو خبر به زه وکړم، کوم سړی چې رکوع سجده ونه کړي و خلکو، زه یو عالم دي ما خبره نقل کړي علماو ته یې وایي ما دې په خدای قسم چې مونځ نه کېږي. دې ته تعدیل د ارکانو د علماو پوښتنه وکړي. تعدیل د ارکانو د نورو مذاهبو ثلاثو ائمه ثلاثه وګورئ فرض ګڼي. دا خو امام صاحب داسې واجب ده، واجب سره تر بیرته اعاده واجب ده سره ګرځئ به مونځ. تاسو به سوچ کړی دي موږ تاسو خلک رکوع سجده غریب وکړي او داسې وکړي خو چې راسې رکوع سجده نه کوي. دا خبره څومره پورې داسې ده که نه ده؟ رکوع سجده پوره نه کوي، مونځګزار دی خو مونځ سم نه کوي. نو ګوډو مات مونځ بیا په بدن باندې انقلاب نشي راوستلی. ښه مونځ ډېر بهترین عبادت ده، ډېر یو بهترین عبادت ده خو چې د عبادت په طریقه باندې وکړلی شي. اول خو اودس پوره څرنګې به کېږي، الله دې اسانه کړي. بیا چې رکوع سجده نه وي، تاسو دا رکوع شاته چې ودرېږئ بیا د خلکو رکوع سجده پته لګېږي. ما بېګا هم یو مونځ بېرته راوګرځوي، چا پسې مونځ وکړ ځکه چې ما یو سجده نه وه کړې، د دواړه خلاصې کړلې، زه هم کې غلط شوم چې اوس څو شولې. نو دا ډېر ستونزمن کار ده. یو ورځ داسې راتلو والا ده چې د دې ټولې زندګي باندې به سړی پښیمانه کېږي. ډېر په کارونو کې د انسان د نفس دپاره رښتیا وایي مهمترین اصلاح، کاشکې اسباب د اصلاح مې ښودلي وایي. د نفس د اصلاح دپاره څه ده؟ نفس به چې شي دونه نه خفه کېږي لکه په دې مانځه باندې. زه یوه خبره ته وکړم، یو سړی د تا ته داسې ووایي چې دا ټول د افغانستان بادشاه کوم دی خو سجده ماته ولګوه، دا ټنډه راته په غږ کې ده چې انسان او بیا هم دا بهترینه ټنډه له ایمان او د نورانیت نه ډکه ټنډه بیا هم الله ته موږ لګوو، دا ډېر غټه تواضع ده، غټه عاجزي ده. ځکه هغه وخت ډېر خدای ته قریب وخت، الله ته په وخت کې چې انسان قریب کېږي بهترین د قرب کوم ده؟ سجده کې بهترین. په دې کې موږ اختلاف لرو حدیث کې چې ډېرې سجدې بهترې دي که ډېر قیام بهتر ده. بعض علما وایي چې نه ډېرې سجدې بهترې دي، یعنې ډېر رکعتونه که چې سجدې ډېرې کې راځي. بعض وایي نه 2 رکعته وکړه اوږد قرات کې وکړه. خو زموږ مسلک دا ده چې ډېر قرات بهتر ده د سجدو نه، ولې هلته اقرب ټکی استعمال شوی. افضل الصلات طول القنوت رسول الله، بهترین مونځ ده چې اوږد قرات کې وسي. موږ دا یو قل هو الله زده کړې ده، ښه بل نه خو کې تېرېږو نه. او واورئ دا کراهت ته هم ځي چې یو سړی فقط په هغه باندې قل هو الله احد باندې مونځ کوي. موږ تاسو که زرنی که زاړه خلک وي که دا په قل هو الله مونځونه کوي خو ډېرې خبرې سړی کوی نه شي
وای دا نوی مولا راغلی دی موږ دا دین راخراب ګورې ډېر بهترین دا افضل دغه ده هغلته افضل الصلات طول القنوت افضل ټکی راغلی په حدیث کې بل ځای کې بیا راځي چې خدای پاک په قریب سړی په وخت د سجدې کې دی یو قرب دی یو افضلیت